سلام ستړي مشئ. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اتونبایوا سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې د یوناما مشرې په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلې وروستۍ وینا د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید او په نیویارک او ویانا کې د خپلو وروستیو ناستو په اړه معلومات وړاندې کړل. یا د وزارت لیکلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د افغانستان اسلامي امارت دریځ روښانه کړ او د اسلامي امارت د نظر په پام کې نیولو سره د ملګرو ملتونو په ټولو نوښتونو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي داسې طرحه مو جوړه کړې ده چې د هغې پر بنسټ به افغان کډوال په تدریجي او عزتمندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړو. د ایراني رسنیو د راپورونو په اساس عباس عراقچي وایي موږ د افغانستان له حکومت سره سلا مشورو په حال کې یو چې دا بهیر په اصولي او منظم ډول ترسره شي او په دې برخه کې موږ له افغان لوري سره په بشپړه توګه خبرې کړې دي او هوکړه وشوه چې د ایران د دغه هیواد د کډوالو د تدریجي او باعزته وتلو لپاره په دې برخه کې یوه ګډه طرحه چمتو او پلې شي. د ایراني چارواکو په وینا اوس مهال له 5 میلیونه ډېر افغان کډوال په ایران کې میشت دي.